ولسمشر اشرف غني کندهار ته د خپل سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان دولت په هیڅ ډول د افغانستان پر ولسواکۍ، جمهوریت او اساسي قانون معاملې ته حاضر نه دی او له دې وروسته به افغانان خپله د هیواد د ملي سیاست په اړه پریکړې کوي، نه بهرنیان. ولسمشر غني او مرستیال یې وایي چې افغان دولت د ټاکنو له لارې د واک انتقال ته چمتو دی. ردی د افغانستان ملي فیصلو کې داخل نه دوم ولسواکي په اساسي قانون کې پراته ده. د طالبانو وایي چې اساسي قانون د اساسي قانون کې ځای او لارې وسیله رسېدو چې کې سره کې زر نفر راځي، 2000 نفر راځي، په سارس کې راځي، اندار کې عراق کې هلمند کې کابل کې نگران خوش راځي سره کې مستر شیده حقوق واقع قدرت جدا مسئولیت یا معارف گروپ دپاره چې پنځلس کسان یا شل کسان یو معاملې ته قدرت نه ورکوي، خلکو ته ورکوي. دا قدرت موږ کسانو ته ورکړی دی، بېرته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړو. ولسمشر غني همداراز وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه دی موجود، ځکه افغان ځواکونه پیاوړي او د خپلو ارزښتونو ساتنه کولی سي. ولسمشر غني د سیمې د هیوادونو امنیت له افغانستان سره تړلی وباله او پاکستان څخه یې وغوښتل چې د ګټلو او بایللو سیاست کې انتخاب وکړي. پاکستان ته وخت انتخاب یا د ګټلو سیاست انتخابوي یا به د بایللو سیاست. یو افغانستان دولت سره، اسلامي جمهوریت سره، د افغانستان دولت سره دوستي تړون، امنیتي تړون ته برابر سپاس دی د دوی مداخله په افغانستان کې. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني لپاره د جوړې شوې غونډې ویناوالو بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د سولې ترڅنګ د هیواد د امنیت، بیارغونې او پرمختګ چارو ته هم پاملرنه زیاته کړي. ولسمشر غني کندهار ته د خپل سفر پر مهال په ملکي ادارو کې د اصلاحاتو او د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا ډاډ هم ورکړ.